سلامونه ستړي مسئ له شال تلویزون څخه لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. زموږ قربانم زلیفا کاکړ. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ماښام د جمهوري خوا ګوند په کنونسیون کې د ګډون لپاره میلواکی ویسکانسین ته سفر وکړ. دا سفر د ټرمپ د وژلو په اړه د ناکامې هڅې یوه ورځ وروسته کیږي. د دغې غونډې د ترسره کولو موخه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ د نوماندۍ رسمي کول دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر لورد ډیویډ اوون به په اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغل شوي اسرائیلانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. اوون به د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین ادارې له مشر محمد عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړی عزت الرزق په یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه ډله پر غزې د اسرائیلو له وروستي بریدونو وروسته د اوربند له خبرونه وتلي دي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې چې د خان یونس په لویدیځ کې د الموسي په سیمه کې د ډلهییزو وژنې له امله د اوربند د خبرو اترو درولو لپاره د حماس د پریکړې په اړه به په ځینو رسنیو کې خپاره شوي راپورونه درواغ دي. عزت الرزق د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو تورن کړ چې د اوربند ټوکرې ته د رسېدو لپاره د منځګړو د خاصو د ماتولو هڅه کوي. د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی مسعود پزشکیان د یمن له حوثیانو څخه د فلسطین د ملت له ملاتړ له امله مننه وکړه. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ د دې غورځنګ د عالي لیسې شورا له مشر مهدي المشهد سره په ټلیفوني خبرو کې د یمن د حوثیانو د پوځي څانګې انصار الله د ملاتړ څرګندونه وکړه. فلسطین د زورورې پرېکړې په توګه له هغوی نه مننه وکړه. اسپانیا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره د اروپا د ملتونو جام اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د اسپانیا لوبډلې 1-2 په پایلې سره انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اسپانیا لوبډلې په دې سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې. د اسپانیا ځوان 19 کلن لوبغاړی لامین یامال د یورو 2024 کال په سیالیو کې ښه وځلېد او بالاخره د دې تورنمنټ د غوره ځوانانو لوبغاړي په توګه وټاکل شو. هغه د اسپانیا په بریا او اتلولۍ کې مهم رول ولوباوه. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاندې خبرونه له منځه مو مننه. تر بیا ښې چارې.